السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټولغه مسلمانانو ورونه چې دماغ یا دغه تحقیق اوري مسلمانانو ورونو یو ملګری څو ورځې مخکې پوښتنه کړې وله چې ښځې به په جنت کې الله پاک ویني که به یې نه ویني. نو مسلمانانو ورونو دا خو د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په جنت کې به جنتیان الله پاک ویني، خو ښځې بم الله پاک ویني که به یې نه ویني. نو دغه ملګري غوښتلي ول چې په مسئله باندې ورته بحث وکړم. نو غواړم چې په دغه مسئله باندې لږ لاندې بحث وکړم. مسلمانانو ورونو الله پاک به یو وارې چې انسانان ویني مسلمانان ویني هغه به یو وارې په موقف کې وي. په موقف کې یعنې له جنت نه مخکې د الله پاک لیدل دا اتفاقي ده، ښځې به یې ویني سړي به یې هم ویني. یعنې یو وارې د الله پاک لیدل په موقف کې دي. هلته په موقف کې چې کوم الله پاک لیدل کېږي نو دا به ښځې به یې ویني سړي به یې ویني. دا یوه مسله ده، دا اتفاقي خبره ده او ټول علما دا خبر کوي. دویم څه ده د الله پاک لیدل په جنت کې دي. سړي خو یې بالاتفاق ویني، الله پاک به په جنت کې لیدل کېږي سړي به یې ویني. خو دا سړي بیا دوه قسمه سړي دي. یو داسې سړیان دي چې هره جمعه به یې ویني، دا یوه ډله دي. نبیان، شهدا، مؤمنان او صالح او صدیقیون خلق چې دي دوی به الله پاک هره جمعه په جنت کې ویني. دا یو ډله خلق دي. دویم ډله خلق داسې دي په جنت کې چې هغوی به الله پاک ویني بکرته و عشیه، سحر و بیګا. یعنې په جنت کې الله پاک لیدل کېږي او ویني به انسانان، خو سړي مران به په جمعه کې د جمعې په ورځ باندې ویني. دا یو ډله انسانان به داسې وي چې جمعه کې به یو وارې ویني. یوه ډله مسلمانان به داسې وي چې هغوی به هره ورځ ویني. سحر به هم الله پاک سره ملاقات کوي، بیګا به هم د الله پاک سره ملاقات کوي. الله پاک دې موږ هم د دغې ډلې نه وګرځوي، موږ ټول مسلمانان. او دویم دا خو د سړیو سوله. نو خبرې دوه دي، یو په موقف کې لیدل دي هغه سړیو ښځو دواړو دپاره دي، او یوه په جنت کې لیدل دي سړیو دپاره خو بلکل ثابته ده. خو سړي دوه ډلې دي. جمعګي لیدل بعضې داسې خلک دي، بعضې داسې سړي دي چې هغه به سحر و بیګا به ویني. او پاتې سولې ښځې چې ښځې به الله پاک په جنت کې ویني که به یې نه ویني. یعنې ښځو ته به الله پاک دغه انعام ور په برخه کړي چې دوی هم الله وویني که نه. نو دې کې درې رایې دي د علماو. یوه رایه دا ده چې نه یې ویني. دغه رایه علامه امام سیوطي په خپل کتاب اسبال الکساء علی النساء یوه وړه رساله جوړه کړې. په دغه رساله کې امام سیوطي تقریبا همدغه خبر کړی ده. علامه امام سیوطي رحمه الله وایي چې دلائل نشته دی دې لپاره چې الله پاک دې په جنت کې ښځې وویني. یعنې ښځو ته الله پاک لیدنه نشته ده. دا د امام سیوطي کتاب ده. اگر چې دا سیوطي رحمه الله دغه کتاب چې جوړ کړی ده، دې کتاب کې بیا داسې تحقیق کړی او عنوان کې ښودلی چې باید سړی جزم ونه کړي. یعنې دلایل صریح دلایل په دې نسته چې ښځې به الله ویني. سړیو ته سته خو د ښځو په حق کې نسته ده. نو اگر چې کوم احادیث عام راغلي دي هغې امام سیوطي جواب کړی. بیا که څوک دا کتاب ګوري اسبال الکساء علی النساء، امام جلال الدین سیوطي رحمه الله لیکلي دي چې دلیل نسته ده. اگر چې دا خبره هم کړي چې باید سړی جزم په دې باندې ونه کړي، ځکه دواړو طرفونو ته دلایل نشته ده. نو تقریبا د سیوطي رایه دلته دا ده چې ښځې به په جنت کې الله پاک نه ویني. دا د سیوطي یوه رایه ده. دویمه رایه دا ده د امام سیوطي. دویمه رایه بیا دا ده چې ښځې به په جنت کې الله پاک ویني که به یې نه ویني. یوه رایه خو دا وه چې نه ویني. تقریبا د سیوطي په اسبال الکساء کې رایه ده. دویمه رایه دا ده چې صرف د اخترونو کې به الله پاک ښځې ویني. یعنې په اختر
کې علما وایي چې کوم اخترونه په دنیا کې د مسلمانانو ول په آخرت کې هم هغه د دوی اخترونه وي نو الله پاک به ښځې په اخترونو کې به وي نور وخت کې به نه وي. دغه امام سیوطي په خپل بل کتاب کې تحفة الجلساء برؤية الله للنساء په دغه کتاب کې سیوطي بیا دا خبر کړي چې اخترونو کې به وي. او دریم رایه چې دا هغه رایه دا ده چې و الله پاک به وي یعنی ښځې به لکه څنګه چې سړي الله پاک ویني همدارنګه به ښځې الله پاک ویني په جنت کې چې دا رایه د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رایه ده په مجموع الفتاوا کې. علامه شیخ الاسلام ابن الحجر رحمه الله یو لوی تحقیق په خپل کتاب مجموع الفتاوا کې کړی ده او الته په دې باندې دلایل راوړي دي او دغه خبر کوي چې الله پاک به په جنت کې لکه څنګه چې سړي وي همداسې ښځې وي. نو محترم وروره دغه تحقیق او اختلاف دی واورید چې سیوطي یو کتاب کې یو چې تقریبا وایي په بل کتاب کې بل څه او امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه چې الله پاک وی نو د مخبل رایه محترم همدغه رایه ده لکه څنګه چې سړي الله پاک په جنت کې ویني نو دغه ښځې الله پاک په جنت کې ویني. الله دې جوړ لره ورور الله دې حافظ الناصر صاحب په بیا څوک واړي چې ټول مکمل تحقیق واوري نو د سیوطي دواړو رسالو ته یا د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموع الفتاوا ته دې مراجعه وکړي. الله پاک مروغ جوړ لره الله حافظ الناصر صاحب عاجز په دعا کې یاد ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.